رحیم په دې ویډیو کې تاسو ته یو داسې اپلیکیشن معرفي کوم چې په هغې کې تاسو کولی شئ په اسانۍ سره په خپل موبایل کې ډیزاینونه جوړ کړئ. په ډېرې اسانۍ شکل سره کولی شئ ډیزاین جوړ کړئ. هغې کې زیات فونټونه موجود دي، البته پښتو فونټونه، او هغې نه بعد مثلا تاسو کولی شئ په هغې کې پوسټر ډیزاین کړئ، داسې پوسټر چې کیفیت یې بیخي فوق العاده کیفیت ولري. نو هغه اپلیکیشن د پکسل لاب، دا به زه تاسو ته لینک په ډسکرپشن کې تاسو ته درکړم. پکسل لاب په نوم اپلیکیشن ده، دا به زه تاسو ته بیا ډسکرپشن کې لینک درکړم. هغې نه کولی شئ تاسې د ټلیګرام نه ډاونلوډ کړئ. البته په پلی سټور کې هم پکس لاب شته ده، خو هغه پښتو فونټونه نه لري. نو دا پکس لاب په پښتو ژبه باندې ده. نو هم کله چې تاسې مثلا پکس لاب خلاص کړئ، شاید تاسو ته دا رقم شکل کې اوسیږي. نو تاسې به داسې وکئ چې دغه دا مثلا دغه موږ ته نه ده پکار، دا به زه چې کړمه ډیلیټ کړمه او اوکې. نو زه غواړم اوس تاسو ته یو ساده ډیزاین درته وکړم په دې کې، نو همداسې به اساس ته پکې ځو. په دې برخه کې اولنۍ برخه کې تاسو کولی شئ خپل سایز د دې عکس چې تاسې جوړوئ ډیزاین کوئ، دلته سایز انتخاب کړئ. مثلا زه اوس دقه سایز انتخابوم، دا سایز. نو ګورئ موږ ته په همدقه سایز کې دلته صفحه اخیستل کېږي. نو اوس دا ماته نه ده پکار، دا خط دا به زه چې کړمه ډیلیټ کړمه. نو په لومړنۍ برخه کې تاسو کولی شئ د خپلې صفحې سایز وټاکئ. بله برخه د لیک، په دې برخه کې لیکنه، په دې برخه کې تاسو کولی شئ خط ولیکئ. ګورئ زه دلته راسم، دا ډیلیټ کوم بیرته. ګورئ په اوله برخه کې خو دا شی ده، په لیک برخې ته راځم، دلته لیکنه کولی شئ دې کې لیکنه ولیکئ. مثلا دلته ګورئ دا لیکنه چې څه ده سوې ده. نو زه غواړم دلته لیکنه کې تغییر، دلته لیکلي دي نوې لیکنه. نو زه وایم تغییر، دا کې تغییرات تاسو کولی شئ راولئ. نو زه به دا چې کومه داسې سلیکټ آل به وهم، ټول به انتخاب شي او دا به ډیلیټ کړمه. مثلا زه دلته کې لیکمه نوی ډیزاین. زه به داسې وکړم موبایل کیبورډ نه به ولیکم. دا تاسو دا به زه بیرته له سره لنچ کړم موبایل. دلته مثلا زه لیکمه پښتو زده کړه، دا ما ولیکه. نو دلته ما پښتو زده کړه ولیکله، یعنې په تغییر کې تاسو کولی شئ خپل خط کې تغییرات راولئ. نو دلته زه پښتو زده کړه مې ولیکله، نو زه غواړم دا غټ وړکی کړم. نو دې نه تاسو کولی شئ داسې کش کوئ او غټې کوئ، او په دې کې کولی شئ تاسو ساحه کمه کړئ، مثلا داسې لیکئ دا رقم. او په دې کې کولی شئ تاسو دا داسې کاژ راولئ، دا داسې. ښه راځم دلته سټایلونه، هغه مخکې له مخکې چې دوی سټایلونه کړي دي، نو دوی کولی شئ جوړ سټایلونه کار واخلئ. مثلا دا رقم یې جوړ کړئ، مثلا داسې یې جوړ کړئ، دا رقم. بل دا لرې یې کړئ، دا خو تاسې پوهېږئ چې علامونه پوهېږئ چې دا یې چې کوي ډیلیټوي درته، او دا کاپي درته اخلي. وګورئ دلته ګوره کلیک مې کړ، بله کاپي یې واخیستل. مثلا اوس دا ماته نه ده پکار، زه به چې کړم ډیلیټ کړم، په دې به کلیک کړم بیرته. دا څه کار کوي؟ فکر وکړئ مثلا تا 2 دانې خطونه اخیستي دي، هغه مخکې او شاته راوستل غواړئ. دې باندې کولی شئ تاسې داسې اندازې دغه ساحه دغه اندازه او حرکت ورکړئ. مثلا زه وایم دې ته داسې دې خواته بوځم، دا خواته بوځم. نو دا تاسې داسې په لاس هم کولی شئ داسې کش کړئ او خواته یې راولئ. بل دلته د ځای، مثلا دا ځایونه هم کولی شئ تاسې ځایونه چې کوئ تغییر کوئ. بل دلته چې دا اندازه ده، دې نه کولی شئ تاسې خط چې کوئ غټ او ړکی کوئ. وروسته ورپسې دلته د رنګ برخه ده، دلته تاسو کولی شئ رنګ ورکړئ. مثلا دا رنګ ماته پکار ده داسې. او دلته کولی شئ په دې رنګ په ځای تاسو یو بل عکس هم راولئ.
عکس راولئ مثلا د داخل کې چې راولئ یو عکس راولئ د رنګ په ځای او بل دا خاموالی مثلا ذخیره راوستل غواړئ داسې نو کولی شئ دا چې راولئ ذخیره راولئ دا رقم او دې باندې کولی شئ تاسې دا داسې چې کوئ تغییر کوي چې دا رقم دا کار دې نه هم کولی شئ ما تاسو درته ویلې ده بل څه دلته ماسک ده دا به په بله ویډیو کې تاسو ته ښیي کوم چې دا کوي مهمه برخه په دې کې لیکبڼې دي چې دې کې پښتو لیکبڼې ډېرې موجود دي مثلا دا سکرول به کوم داسې مثلا دلته هر رقم خط ستاسو ته پکار و تاسې چې کولی شئ استفاده کولی شئ داسې مثلا دا داسې مثلا ماته دا یو پکار ده نو ګورئ دلته ګورئ دا رقم راغلی او دلته دایروي شکل کې مثلا راولئ داسې کوږ راولئ دا رقم نو هغه هم تاسې کولی شئ راولئ بل څه دا دلته کولی شئ دا شادو ورکوي مثلا خوا تاو اخوا دیخوا خط ورکوي رنګ کې تغیرات راولئ نو هر کار تاسو دلته چې کولی شئ کولی شئ را بس هم دې بکګراونډ څنګه تغیریږي بکګراونډ کې څنګه یو عکس راولو دې لپاره به تاسې دقه اخرنۍ برخې ته راسئ د اخرنۍ دغه د اخرې خوا نه دویم برخې ته دی دلته تاسو کولی شئ رنګ ورته وټاکئ مثلا بکګراونډ کې داسې هغه راوستل غواړئ یا داسې راوستل غواړئ یا مثلا داسې راوستل غواړئ داسې راوستل غواړئ هر رقم رنګ ستاسو ته په کار اوسي په دې کې د عکسونو دلته دا برخه تاسو ته ښیي کوم عکسونه دلته کولی شئ عکس هم راولئ مثلا دا عکس راوستل غواړئ داسې دا خو دې نه له ګالري نه یې راخلئ دا کولی شئ ګالري نه راواخلئ او دلته کولی شئ مثلا مخکې له مخکې دوی عکسونه ولري مثلا داسې عکس راوستل غواړئ یا داسې عکس راوستل غواړئ دې نه هم کولی شئ تاسې راولئ زه به دا مثلا دا داسې لیکم او دا کولی شئ له ګالري نه یو عکس راواخلئ او دې نه کولی شئ کامرې نه یو عکس واخلئ او راولئ نو دا د پکسلاب او لومړنۍ معرفي وه په بله ویډیو کې به تاسو ته ښه یو ښایسته ډیزاین جوړو په پروجیکټ لیول مثلا دلته بعضې ډیزاینونه مثلا ما جوړ کړي دي مثلا یو کورس اعلان جوړ کړی مې ده مثلا نور ډیزاینونه یو واده کارت ډیزاین نور ډیزاینونه هم کولی شئ تاسې جوړ کړئ مثلا دا رقم نو بل ویډیو کې به پروژې په شکل کار کوم